السلام علیکم زما د لاړونو ګرانو عزتمندو کتونکو لیدونکو نن یو وارې بیا ستاسو د لالونو د کیمره چې دا نو ملاګورو ته مونږ راوړې ده ولې راغلي مخامخ سیداجان خان ایس پی ریټایر او بیا منظر فریادي صاحب تاسو په کیمره باندې وینئ د سیداجان خان تلوسې به دې مارې سیوا کېدې چې کله دوی د منظر فریادي صاحب مرکه وکته او د دوی د خبرې اترې واورېدې نو ما ته به په هره شپه هره ورځ ټلیفون کولو چې راځه چې فریادي صاحب له لاړ شو او زه ورسره یو ملاقات وکړم نو دا زموږ خوشقسمتي ده چې سیداجان خان په مهربانۍ باندې موږ دلته نن راغلو او زما سره بیا زما خوږ ورور ملګری رشید الله خان هم دې محفل کې ناستې راغلي دي او اسد خان چې د سیداجان خان زوی دی دا وخت کیمرې ته ولاړ دی سیداجان خان زه به ستاسو مننه وکړم چې ستاسو په وجه باندې نن فریادي صاحب سره زموږ دویم ملاقات کیږي لږ د دې په شاعرۍ باندې یو دوه خبرې وکړئ اجي صاحب د دې دومره وسیع شاعري ده چې زما غوندې سړی به دا په یو څو ټکو کې دا به سمیټ نه کي خو بیا هم زه صرف دومره ویلی شم چې واقعي چې څنګه تاسو وفرمایل زه ډېر خوشقسمته یم او تاسو هم خوشقسمته یي چې موږ نن د ملک منظر فریادي صاحب په حجره کې ناست یو او هغې سره ملاقات کوو تاسو په خدای یقین وکئ چې د کلونو راسي زما په زړه کې دا حسرت و چې زه به څنګه منظر صاحب وګورم او زه به هغه سره ملاقات وکړم او دا حسرت مې داسې پیدا شوی و چې ما په ریډیو باندې یو غزل واورېدو نو هغې کې منظر ټکې خو راغې خو فریادي رانغې دا ما ته پته وه چې دا ارباب شاه صاحب صوبیدار صاحب زوی چې کوم دی هغه منظر نامه ده خو دا فریادي لفظ نه زه نوم خبر خو چې کله ما تپوس وکړو او تاسو زه ګایډ کړم چې دا خو منظر فریادي دی نو زما د زړه کې نورم ولولې پیدا شوې بیا چې تاسو د دې مرکه وکته جی زما ولولې ما مرکه وکته نو ولولې مې پیدا شوې چې دا خو همغه منظر دی او بیا خوب نه درتلو کله د الماس خلیل صاحب غزل مې واورېدو نو بس بیا مې ویل چې یاره خدای دې د دې ټولو مل شي الله دې وبخي زه د نه یم خیبر افریدی دې خدای وبخي خاطر افریدی دې خدای وبخي او ساحر افریدی دې خدای وبخي او حمزه خان شینواری او دا ټول دې خدای وبخي خو دې منظر له خدای ډېر ژوند ورکړي ما چې کله د پهلوګانو نه خبر شوم خاص کر په معرکه کې چې تاسو د کوم هغه اړخونه د ژوند اړخونه تاسو وښیل د هغې نه ما ته دا پته ولګېده چې یو ډېره پټه خزانه دلته پرته ده نو د ده د خزانې ملاقات کول چې کوم دی دا عین عبادت دی نو زه نن که یو طرف ته ګورې نو زه عبادت پسې راغلی یم او خدای دې زما د عبادت نصیب کړي نو بس مننه سیداجان خان تاسو هم چې کوم دی نو ډېر په هر مت کې ماشاءالله ډېر عبور لرئ که هغه موسیقي ده او که هغه شاعري ده او که هغه په اسنافو باندې پوهېدل دي او که هغه دغه کلامونه چې د هنرمندانو ویلي دي دا تاسو په داسې انداز کې زمزمه کوئ چې زه ورته حیران یم نو زه غواړم یو خواهش مې دی یو فرمایش مې دی که تاسو یې پوره کوئ یاره حاجي صاحب هغه نخرې به د ګلوکارانو وکړم وایي نن مې لږه مرۍ خرابه ده نو مطلب دا دی چې پوه شوې خو تاسو سره زه نخرې نه شم کولی ګینې ما به بل چاته ویلو چې نن مې لږ مرۍ خرابه ده نه موږ ته به دا بانه نه کوو زما چې څه د وڅه کېږي او زما په سینه کې څومره زوري زه به د دې یو غزل ویم چې هغه یو ډېر مشهوري زمانه غزل دی او هغه خدای بخلي احمد خان صاحب ویلی دی چې دا هغه زوی نن سبا پروډوسر دی نواب علي خان پروګرام منیجر دی په پی ټي وي کې لهذا په ما باندې هغه ګران او زموږ اجره کې ډېر محفلونه کړي دي ډېر زیات یعنې لا تعداده هغه او دا مهربان زما دا کلیوالو دا محفلونه یې کړي دي نو لهذا ما احمد خان په خپله هم پېژندو بیا زما کزن نصر الله لالا اکاونټنټ و په ریډیو پاکستان کې زه چې ماشوم وم د 1955 نه زه د ریډیو ته زما تګ راتګ شوی دی نو زما ډېر څه لیدلي بس خانجي دا خبرې نورې ځکه مه کوئ چې تاسو سره به ځان له یو بېله مرکزه کوو دا به پای کې کوو تاسو چې کوم غزل یاد کو چې غالبا دا دی چې ما چې څه لیدلي هغه تا کړی نو که دا راته زمزمه کوي او منظر صاحب هم ناست ترنم کوشش کوم او دوی به هم را سره لږ بوټې غوندې ملګرتیا به در سره وکړي نو راځئ ملګرو چې اول د دې دواړو محترمونه د منظر فریادي صاحب دغه غزل واورو او بیا به تاسو ته
د احمد خان په आवाज باندې دې سره که خیر زه وغږوم نو خوند به یو پد وشي. سلیدلی هغه تا کله لیدلی دي غلې شناسې هما د مینې شراب څکلي دي ما چې سلیدلی هغه تا کله لیدلی دي غلې شناسې هما د مینې شراب څکلي دي هر خوا مجبوری دا نه درتلی شمه مې سفر شي هر خوا مجبوری دا نه درتلی شمه مې سفر شي خپې مې د پښتو په زنځیرونو کې تړلې دي غلې شناسې هما د مینې شراب څکلي دي ما چې سلیدلي هغه تا کله لیدلي دي غلې شناسې هما د مینې شراب څکلي دي سلا دروغ وایي چې د تا نه هیڅ خبر نه یم وسلا دروغ وایي چې د تا نه هیڅ خبر نه یم چغې د منظر خو تر اسمانه رسېدلي دي غلې شناسې هما د مینې شراب څکلي دي ما چې سلیدلي هغه تا کله لیدلي دي غلې شناسې هما د مینې شراب څکلي دي غلې شناسې هما د مینې شراب څکلي دي هغه تا کله لیدلي دي غلې شناسې هما د مینې شراب څکلي دي ما چې لیدلي هغه تا کله لیدلي دي غلې شناسې هما د مینې شراب څکلي دي غلې شناسې هما د مینې شراب څکلي دي ما چې سلیدلي هغه تا کله لیدلي دي غلې شناسې هما د مینې شراب څکلي دي پدا کی یا
गले शनासी हमादनी शराब माची सिली दिली अवता कलली दिली गले शनासी हमादनी शराब खबर नीमा सुना दरुबाई चिदता नहीं खबर नीमा शहीद मंजर खूब सरसमाना रसीदनी गले शनासी हमादनी शराब माची सिली दिली अगता कलली दिली गले शनासी हमादनी